وی په خولو را سره خاندي خو نیتونه یې سم نه دي وی په خولو را سره خاندي خو نیتونه یې سم نه دي دا ځکه مې د بعضې خلکو نه زړه تور دی او څوکه مې نصیبه بس ګیلې مې درنه ډېرې دي څوکه مې نصیبه بس ګیلې مې درنه ډېرې دي ښکلې مې ځواني وه په غمونو کې مې تېره کړه پرېږده مغازیه د خدای مسلمانه کوم انسان چې الله ته ګران شي نو په هغه باندې به لازمي غم او خوشحالي راولي او چې په کوم انسان باندې غم خوشحالي نه راځي هغه انسان دی نه راځه ما دې ګاډي ته دې ورشه او ارمان به وکړي وخت په تېر وي هر څه به ډېر وي څوک په لاس نه درکوي نه او ارمان به وکړي وخت په تېر وي بیا به جهان را پسې ګوري نه به یمه خدایه پاکه ډېر ښکلې ګاډي دې راکړه نو واه 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 ماشاءالله سبحان الله لکه قورا دا بیک ستا دی مسلمانه جاسونه پې مېږده که نه خلک ماشاءالله سبحان الله ووایي مړه قورا سترګې ومټه او سیو موټرسایکل سره راغلی چې سترګې دې بدلې کړې نو چې ما سره نو چا وي زما به نه قورا ستا خبره خو صحیح ده خو تا سره خو دومره پیسې نه وې مسلمانه دقل ته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی وي عقل مه غواړه رحمانه بخت یې غواړه عقلمن د بختورو غلامانې کله چې د بخت لوچت شي که نه دا بیا په عقل نه ده دا الله پاک راکړو نو خبره خو دې صحیح ده خو څنګه یې درلګو وی څنګه یې درکړو د خدای مسلمانه زما په بډهبیره کې یو ملګری دی په اپریدي روډ باندې د اپریدو په دیره کې پاتې کېږي عبدالله نوم یې دی ډېر زبردست انسان دی دا یې ماله ګفټ کې راکړو ګفټ کې او که نه د خدای مسلمانه دا څه کې دا بده وره نن سبا په دوبۍ کې ژوند تېروي په سنګاپور کې او ما ته یې وي د اختر په څلورمه ورځ به درځم ګاډی سپری او د دوبۍ چپل دا هم درلېږم او که نه ته ما ته ده ووایه که نه دا ته ولې داسې مړي کې چې دا 2 لک روپو ګاډي تا له فی سبیل الله په الجهاد کې د خدای مسلمانه ګوره زمونږ د مشرانو هغه متل دی وي د یو زړه نه بل زړه ته لاري ما سره یې مینه ده که نه وی ته خو زما ملګرې ما له یو چکر له راکړه که نه 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 رو چکر مکر پکې نشته دا ګپ چا سره نه لګو نو د خدای مسلمانه تا له چل درځي تا خو غونډو مات خره چلولي دي او چلو خو ما له راځي د دې څو ګیره دي اووه ومقله د خرو لکۍ دې راټینګه کړې ده که نه اووه نه دې کې 10 ګیره دي ښه ځان پوه که دا ګپ چا سره زه نه لګوم او داسې که دا بله اورې په بټن سټارټېږي نو مړه او که نه تره ته اوس وګورې د پوندو پورې خر دی او الله تعالی دلم ګاډي ورکو مونږ خو باړو سوا یو نه وای خدایه پاکه یو خو مې خپو کې دم نشته دی او یو زه دا ځای پاکوم او دا چرګان بې راځي او راکې ګندګۍ بې راځي او ګندګۍ یې وای یاله ښه دا راته ووایه چې هغه واړه دې څه شو یا سړیه خو لاړه که نه ولې څه کې شپه مې کوله څه یاره ښه دی نو یاره ښه دی یو کال بعد دا کله مېلمه رالو او هغه دې مو همداسې ورته څومره ولېږلو دا وګوره ما ورته دوس وروړو دوس بس که سړیه دا د موماغه لالا دی که نه چې مالدار و نو زما تپوس مې نه کولو او چې غریب شو شپه ورځ را کره را روان دی یاره ښه دی نو ګوره په دې مې تا سره نه لګي که نه ګوره چې هر څه و که نه خو هغه ستا وراره دی مېلمه دی که نه ګوره مشران نه وایي چې د زنانو عقل په پوندو کې وي نو ته به کله پوهېږې نو بس که سړیه دا په تا کې ډېر عقل دی او نن سبا هسې څوک د چا پښه نه راځي ځان پوهېږه ښه یاره ښه دی ستا خبره خو ټیک ده خو دا خو ستا خپل ورور دی که نه نو خپل ورور سره مړی ژوند دی ختمې بس که خواره دا رور به دسي زه یاره ښه دی په خوله کې د یو غاښ نشته دی او بیا هم دومره لاندې کونډې کې زه خواره تا نه اوس هم ښه یمه خپل ځان ته دې کتلي دي اخره کې به ډز کې یاره ښه دی نورې خبرې پرېږدې د ځان نه دې تله چې ته راډوره کړې ده دا ګنده جامې دې بدلې کړه او اوس هغه د اختر هغه نوی سوټ واچوی چې ورشو د اختر ځای شپې ورځې دي چې راځه یې کړو که نه ویمه سړیه د مړي ژوندي سړی خو نه دی خو چې ته وې زه لاړه به شمه یاره ښه دی کله ناکله مې درله زړه ډېر زیات خوشحاله شي ډېر زیات یاره ښه دی را تېزه شه که نه
تا خو په موږ باندې دلته کې غرمه که چې دا د غرمې روټۍ خو هلته کې ورسو که نه یا سړیا هغې غریبانانو که رسېدي خو ځان ته د کلي تاخ مارغان دي ډېرې وږې سترګې دي خو دلته دا خبرې پرېږده ما ته وګوره که نه دې جوړه کې څنګه ښکارم یاره ښځې خر خو هماغه خر یې که نه خو صرف کته دې بدله شوې ده ښه او دا راته ووایه چې په دې تیلې کې دې څه راغستي ده یا سړیا دا مې هغه روراګۍ ډېرې خوښې دي دا مې هغې ته لږې هګۍ راغستې دي دا وګوره دا وګوره ما ته وایي چې ورسره مې نه لګي او اوس یې ورته پټې پټې هګۍ اخېستې دي دا وګوره یاره ښځو نو راځه په شا یاره ښځې راتېزه شه که نه صبر وکړه سړیا لږې اوبه څښمه یاره نو اوبه څنګه څکې دې خلکو ته وګوره چې لاره دې نه ډکه ده او ته پکې له اوبه څکي یا خواره اوبه مې څښلي که نه یا سړیا زما د دې رور کور ته خو دومره مدل دی چې نه ورته چینچیز او نه ورته ټانګه ځي یاره ښځې راځه بس دومره مزل نه دی لږ مزل پاتې دی یا سړیا په پیاده پیاده تګ دې راته خپې ماتې کړي یاره ښځې یا سړیا زما خو په دې پیاده تګ باندې خپې ماتې شوې هلا دا خو مې خورۍ راله یا رورا السلام علیکم لالا اختر دې مبارک شه په خیر علي په خیر علي خورې خدای دې وبخښه رورا څنګه خورې راځه ما سره کښېنه څنګه لالا ښې شکر دی الله فضل رورا څنګه یې ښه یاره ښه یم خورې خو ستا نه مې ډېره غټه ګیله ده ولې رورا نو ګوره غرمنۍ د اختر پر وروسته له مبارکۍ له درغې او تاسو داسې راوشړلو یا رورا غرمنۍ چې کوم دی زمونږ ګاونډي و هغه سره یې ورانې کولو ما ورته یو دوه خبرې ټوکو کې وکړې اوس ته خفه شو راغې نو ماشومان خو په دې نه پوهېږي که نه لالا یاره غرمنۍ خو چې کوم دی په موږ ډېر زیات ګران دی دا وګورې ځان سره مې ورته جوس وروړو دلته کې ځان لا دې خوشحاله که په دې به خوشحاله شي ماشوم دی دا ماله رورا داسې دي خورې دا مې چرګې هګۍ اچولې وي یو میاشتنې هګۍ اچولې مېل دا به مې تا ته ساتلي مېل رور ته به یې یوڅم بس خور خو بیا هم خورې لالا که ده او خفه کېږي رورا غرمنۍ بچې مې څه شو یا خورې د غرمني به درته څه ووایم یو چیلۍ مې وه د هغې نه یم خلاص کړم په 100,000 روپۍ مې ورله خرڅه کړه او دومره غټ موبایل یې پرې واخېستو هغه ټیک ټاک یې دي که څه دي حقه ویډیوګانې پرې جوړوي مخکې خو بیا زه سارو له چېرته ګیام راوړه اوس دقه شینو پسې ګرځي خیر دی رورا مه خفه کېږه هلک دی وایي شي یاره نن سبا د ټولو هلکانو هم دا حل دی ښه دغه ټیکټوک ته که څه ټوله دنیا په بله خدای دې بیخ بنیاد د دې ټیک ټاک وباسي یاره لالا دا خبرې به کوو خو زه تاسو کښېنه ګپ لږ زه لږه چای جوړوم ښه وڅه تاسو کښېنئ وڅه یاره ښځې زه وایم چې دا چای ورته وڅښو که نه ایله به هم دا هډوکي نه دي دا هډوکي به هم لږ ټکول شي ښه ویمه یې سړیا ستا خو دا سپوره ګیډه مړه نه شوه خو چې چېرته دې ویسمه بس خوراک کې دې نظر دی یاره ښځې بس کم از کم دلته که خو چغې کوو نو دا خواره لا خو چپ شه مړه څه اوازونه مو راغوستي دي نه ولې زه تاسو ته خر ښکارم دا خبرې پرېږدوې ټیک ټاک له مې ویډیو کړې په دې کې به زه څنګه بره لاړ شم په والله کو په خر اوازونه شو په والله کولیږم ستاسو دماغ خراب دي دې ته دې خیال دی د خر اواز وکړه نو مخکې به چې خر چې کله اواز کوي نو د هغې سره شیطانان پیدا کېږي او د خر اوازونه به نور خلکو کول دا خو ځان شرمولي څوک چې د خر اواز کوي ټیک ټاک آی ډي کومې په دې مخکې کېږي نو اډو دې مخکې نه شي پردي دي پرېږده نو خپل مکې ښودل د زړه په سر داغونه نو او کنه مغازیه ډېرې سوې ټپې دې شروع کړې وی چل مې ښه زده دی خو موقع ته انتظار کومه وی چل مې ښه زده دی خو موقع ته انتظار کومه په یو سړي به د خپل وس نه غټ ګزار کومه واه 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 لکه د خدای مسلمانه دا خو غرمنۍ دی خو چې دا ښځه ورسره څوک تیار ورکه چې ورشم مړه غرمنۍ دی غرمنۍ دی وای وای
دا دې ونیولم قرا دغلته دی دا دماغ کار نه کوي چې چا سره زنانه رواني اواز نه ورکول پکار مړه ما ته دا خبره کوله که نه دا دې څه ده قرا دا مې ترور ده لکه دومره جمدې ده وایي اوس مړه کې سو قرا ترورې دا زما د بچپن ملګری دی قر سلام علیکم بابو خاچی بچې الله دې عمر ډیر کا آمین آمین ثم آمین غرمنیه زه څه خدمت وکړم خدمت مه کوه قرا زما د ترور د کوره پورې ولنډه که ما نه هغه موبایل پاتې شوي صحیح ده قرا ښه صحیح ده صحیح ده پوهه مې ښه صحیح دی قرا دقه چل دی که نه د کومې روز نه چې دا موبایل اخیستی دی که نه نو سر ورته اندې نه لګي دی او ټیک ټاک دی دا غرمنې لوبر شوی دی دا وګوره قره بچې دې لاره کې پرېښو مو تا ته وایي ما کور ته ورسوه ته غم مه کوه دا زه نه یم دوا به درته کوم بچې ما کور ته ورسوه ویم د خدای مسلمانې ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی خو سل خولې درته دوا کوي خاد به نه شي ویریږه د یوې خولې دا زاره چې ستا دوا ما سري که نه ما به الله خرابوي نه راځه دا مال راکړه راځه راځه الله دې عمر ډېر که بچې راځه ویم د خدای مسلمانې چې د غرمني ترور یې که نه نو زما هم ترور یې راځه دا وګوره که د قره بچې په نیمه لاره کې پرېښو مه ورانه لاړو تا ته وایي چې دا درون مې کور ته یوسه ویم ځه زه څه راپاره یم قره بچې دا ما ځان ته راغوستی او یو کلی دې راکړه راته د خدای مسلمانې دقلته خو دماغ کار نه کوي که نه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وایي چې مور او پلار کله د شپېتو شي که نه د هغوی مثال د ماشومانو شي او بیا دماغ کار پرېږدي کمزوري شي که نه نو د هغوی لپاره بیا څه ښه دي غوز او بادام دونیسه دا غوز دی غوز دا ستا وخانه شي قره بچې لوی شي ته به دا خوره ښه ډېره ظالمه مافیا کړه ښه قره بچې ځای مې رورسېدو خو دا غوز مې مات نه کړو ځای دې رورسېدو او بچې دا مخامخ مې کور دی ښه ځه زه بس نه ورځه ښه دوا راته کوه دا مال راکړه ځه لارې مه دوا راته کوه زه د خدای مسلمانې دا هغه ځای نه خو دې ځای پروته په غوز ځان رورسو که نه خو نور څه نه هسې د خولې کې واړو راواړو دا د هر چا د وس کار نه دی ګورو ته AAPLEAPHENT الیفینټ معنا هاتي واه قرا یا رول مه کوه که نه د خدای مسلمانه دا راته ووایه چې دلته کیسې کوې قرا سبق یادوم سبق یادې د کورونا د وجې نه زمونږ د سکول چوټیانې وې نو سبا پیپرې دي واه ویم د خدای مسلمانه خو لږه خواري دا ځل وکړه که نه نو د سکول ټاپ کې بالکل قرا زه راته یو سوال وایم جواب به یې راکړي قرا سوال د وایه چې جواب درله درکوم بس ټیک ده ها دا راته ووایه چې په خر او پاتې کې څه فرق دی قرا دا خوار چاله ورځي د خر لکې شاتی او داتی مخ ته ویم بالکل دی ټیک